اسدالله خالد نن یوې غونډې ته څه وویله. راځئ دوستانو دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. په سلامونو مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شیر کېدو نه مخکې دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. د هیواد د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل ناشوني دي، ځکه چې په وینا افغانستان دولت نړیوالو سره دوستي او ګډې ستراتیژیکې ګټې لري. نوموړي چې نن یې د 209 شاهین کولو اردو د نوي قماندان او مرستیال د پیژندنه غونډه په مراسمو کې وینا کوله. د سولې روانې پروسې ته په اشارې وویل د سولې مذاکرات به دوام لري، خو د هیوادوالو د امنیت خوندیتوب ساتلو لپاره به خپلې جګړې ته دوام ورکوي. نوموړي دغه راز ویلي افغان ځواکونو په تیرو 2 کلونو کې وښوده چې څومره پیاوړي شوي دي او مخالفو وسلوالو ته یې ګواښ وکړ چې له خبرو پرته نشي کولی خپلې غوښتنې لاسته راوړي، نو لازمه ده د خبرو له لارې ټول مسایل حل او فصل کړي. دوستانو د اسدالله خالد تاسو د خبرو ته څه وینا لرئ؟ خواږه نظرونه مو په کمنټ کې راسره وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوی نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د المار پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل شه، خو وخت درته غواړم.